اخیره خاتمه همدک اخیره خاتمه او اهم موضوع اخیره خاتمه او اهم خبره اخیره خاتمه او د ژوند اهم برخه اخیره خاتمه په څه باندې بستا فیصله کیږي جنت او جهنم ته معمولی خبره مګر دې ته مګورې چې زه اوس په څه حال یم دې ته مګورې زه اوس په څه حال دې ته وګورې چې حال به دې صحیح چېرته ګورې په دې دوکه نه شي چې زه اوس څه یم اوس دیندار یو کس ماته دا ووایي یو مرګ پټین کې به څوک دیندار یو ووایي که نه کم یو به د مرګ پټین دیندار سا وڅو کې به کم یو دیندار نو ته څنګه په دې دوکه شوی چې زه اوس دیندار یم او بېغمه ناست دا راته پته هم نشته چې زه به څه یم نو اوس څنګه داسې بېغمه ناست دا خبره مه کوه چې زه فی الحال وي زه ښه یم فی الحال پرېږده اعتبار اخرې خاتمې لري اعتبار هغه څه دی چې ستا او د الله په منځ کې دی دغې له ګورم اعتبار نشته خلک چې تعیني دا راته هم یو بله نقطه بیان د خلکو به مخکې ستا دا سپینې جامې ستا دا ګیره او ستا دا ټوپۍ او ستا دا سبحان الله والحمدلله والله اکبر او د اوږده منځونه د خلکو به مخکې او د خلکو به مخکې او ستا او د الله په منځ کې څه دي دقه اهمه خبره ده اعتبار دلې لري دې له اعتبار نه دی اعتبار هغه خبرې لري چې هغه ستا او د الله په منځ کې او سبحان الله ډېره د هیرې خبره ده چې په زړه کې دې څه په دنیا کې کوي په زړه کې دې څه د الله راښکاره کوي د مرګ په وخت کې هلته به یې پته لګي بس څه چې دې ژوند تېر کړی دی هلته وکړي او دا ما یو فایده ذکر کړی و ملګرو ته وایي ګوره یو څو کسان دي دوی چې په څه طریقې ژوند تېر کړی هغه کار کوي په هغه یو څو کسانو کې یو ما ذکر کړی و لیونی کوم سړی چې لیونی شي دماغي حالات یې خراب شي الله به امتحان راولي او دی دیندار و دی په دې لیونتوب کې د دین خبرې قرآن به وایي یو حدیث به وایي صحیح ده چې ګډې وړې به وایي خو دا ګډې وړې به هم چې وایي نو د دین خبره وکړي ولې ژوند یې دغې کې تېر کړی کوم سړی چې نشه شي او دی بیا په هوش کې راشي نو هم دی او نشه تې لا تلي نه د هغه څه وایي چې څه دنیا کې کوي یعنې ویلې هغه بیماران چې نشه وله ډاکټران ورکړي دی بیا په هوش کې راشي بلکې دغه نشه ییز خو پرېږده دا چې ډاکټر وله نشه ورکړی نو دا خو هغه جایز ده دا چې ناروا نشې کوي که نه دا ناروا او په لارو کوڅو کې پراته وي دی هم ګوره هغه خبره کوي چې څه کې ډېر وخت تېر کړی دی چې نشه کې شي که نه او نشې بلکل دا دماغ او هر څه راونیسي د هغه خبرې کوي چې څه کې ژوند تېر کړی او درېیم په زنکدن کې به هغه څه به کوي چې څه کې د ژوند تېر نو کوم سړی چې دیندار دی په زنکدن کې هم د دین خبره کوي دی په زنکدن کې هم د الله خبره کوي دی زنکدن کې هم دیندار او چې ژوند دې ټول په دغه نافرمانیانو کې او په نشو تماشو کې وي او په اخره خاتمه هم په دغه ډول یو عالم خبره کوله سعودي عرب عالم داعي دی هغه وایي زه یو هسپتال ته تللی وم نو هلته د یو کس زنکدن و وایي زه یې خواله ورغلم زامن یې ورسره ولاړ و هغه باندې سخت وبه ساتي ورته وایي هغه وایي چې ما له سګرټ راوړه ما له سګرټ راوړه یو په دې کټ کې سم ډزې ټوپونه ویل دا سپي اوچتولې ویل ما له سګرټ زامنو خو له نه ورکړه لکه چې هغو ته خو پته وي دنه سا وځي او نه غواړي چې دنه سا په دې حال کې خیر خو هغه داسې حال جوړ کړی و چغې یو سم بد حالې ووایي ما له سګرټ یو راوړی یو کشت راکړه نو بیا هغه یو زوی ویلی هسې کاغذ راواغېستو داسې تاوې کو د سګرټ په شکل داسې تاو کو لکه سګرټ چې هلته یې خوله کې کېښوه چې څنګه ورته خوله کې کېښوه هغه داسې ستاسو څه خیال دی سړی ټول عمر یې په دغه تېر کړی ځکه خو هلته الله راښکاره کړه دا مه وایه چې وس دا وس ټکی لرې کړه سوچ دا وکړه چې څه به کېږي او دا وس د دې سبا خو الله ته معلوم چې سبا ته څنګه